عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک یوسف جان صاحب تاسو ډیره شکریا ادا کوو تاسو د چینل ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له وخت راکړئ دلته کې راشئ ډیره شکریا ادا کوم څنګه چې تاسو عوامو ته ټولو ته دا پته ده چې د لوی اختر را روان دی د لوی اختر ورځ را روانه ده په دې کې موږ خلک عموما دا کار وکړو چې هوایي فیرنګونه کوو نو زه ته دا د خپله طرفه یو درخواست کوم چې د هوایي فیرنګ نه ګوریز وکړئ او چې څوک دا کوي نو د هغې مخنیوي وکړئ ځکه چې دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا په غم کې بدلون نه دي پکار نو زه تاسو ته دا یو درخواست کوم د خپله طرف نه د خپلې برادرۍ د طرف نه چې د هوایي فیرنګ نه ګوریز وکړئ او زمونږ خپل د مردان انتظامیې سره دا تعاون هم وکړئ بله خبره دا ده چې د قربانۍ ورځې دي د لوی اختر کال پس دا راځي او په دې کې قرباني مونږ خلک کوو نو په دې کې ډېر زیات په ګاونډ کې بېوسه خلک دي نو د دې بېوسو خلکو قرباني هله قبلیږي چې دا مونږ په دې کې ځان سره دا یتیمانان بېوسه خلک په ګاونډ کې دا مونږ ځان سره په دې قربانو کې شریک کړو او مونږ دې ته چې کوم زمونږ دغه غوښې دي او هغه مونږ دې ته ورسو په خپل ځان ته پرېنږدو او دې ته ورسو نو زمونږ قرباني به هم قبلیږي زمونږ ثوابونه به هم کېږي دا غریبانان دي دوی به دواګانې هم کوي نو کوشش دا وکړئ چې د قربانۍ دا غوښې دي دا د خپل ګاونډ کې بېوسو خلکو ته چې دا ورکړي بل زه د خپله طرف نه په باډرو زمونږ داسې وروڼه بایګان دي زمونږ کشران دي بچي دي چې هغه زمونږ دپاره په باډرو پراته دي نو د خپلې برادرۍ د طرف نه د خپله طرف نه زه هغې ته د لوی اختر مبارکي ورکوم عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک